أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ویلکم ټو هومو بایولوژي. نن زما ټاپک دی اپوپټوسس. دا د کلاس 9 بایولوژي کې سیکنډ لاست ټاپک دی په 5 نمبر چپټر کې. اپوپټوسس پروسس چې دی دا د بدن لپاره ډېر زیات ضروری دی ځکه چې څنګه چې مایټاسس هیلپ ورکوي زموږ په باډي کې په نارمل گروث کې، نو دغه شان اپوپټوسس چې دی دا هم زموږ د باډي په نارمل گروث کې ډېر زیات هیلپ ورکوي. نو اپوپټوسس څه دی؟ پروګرامډ سیل ډیث. په اپوپټوسس داسې یو پروسس دی چې په دې کې یو خلیه چې ده د هغې ډیث یعنی د هغې مرګ چې دی هغه واقع کېږي، خو دا پروګرام دی. پروګرام مطلب دا دی چې دا څه وخت پس چې دی بعضې نه سیلونه داسې دي، بعضې نه خلیې چې د هغې ډیث چې دی هغه کېږي او هغه د بدن نه لرې کېږي. په تفصیل باندې ځم چې ریموو انوانټډ سیل، د کومو سیلونو چې ضرورت نه وي، چې کوم سیلونو چې ضرورت نه وي نو هغه چې دی بدن ته بیا نقصان رسوي، نو د هغې د بدن نه لرې کول چې دی هغه ډېر زیات ضروري دي. نو دغه پروسس چې کېږي نو هغې ته موږ اپوپټوسس وایو. سیلولر کانټینټس آر ناٹ ریلیز. اوس کوم سیل چې د هغې ډیث وشي نو په دې سیل کې چې دننه کوم څیزونه دي نو هغه د سیل نه بهر نه راوځي. که دغه څیزونه برس که بهر راوځي نو دا بیا ساوت بدن کې خورېږي او ساوت بدن نه چې دی بیا نقصان ورکوي. نو د دې لپاره یو خاص سیسټم دی کې سیل کېږي چې اپوپټوټیک سیل آر انګولډ بای نایبرز. کم سیلونو کې چې اپوپټوسس کېږي نو هغې ته چې دی موږ اپوپټوټیک سیل وایو، او دغه اپوپټوټیک سیل چې دي د دې سره خوا کې چې کوم صحتمند سیلونه لکه بس دا یو اپوپټوټیک سیل دی، دا چې دا سیل چې دی مړ شوی دی او دا یو صحتمند سیل دی. نو دا صحتمند سیل چې ولیږي دا کوم مړ سیل چې دی د دې سره ونیسي دا انګولډ کړي او دا په خپل دننه چې دی په سایټوپلازم کې چې دی دننه بالکل ختم کړي. اټ از نارمل ایونټ for normal growth of the body، او دا زموږ د نارمل growth لپاره زموږ د جسم لپاره چې دا ډېر زیات ضروري دی. ځکه چې اپوپټوټیک سیل چې دا نه انګلب کېدی نو ما څنګه مخکې وویل دا ثابت بدن کې خورېدو او بیا ډېر زیات نقصان ورکوي. د دې اګزامپل څه دي چې اپوپټوسس چې دی په کوم ځای کېږي؟ نو اونلی اګزامپل دی چې ټیل آف ډیډ فول ډساپیر بای اپوپټوسس. تاسو خیال کړئ بعضې ارګانیزم داسې دي چې چې کله هګۍ واچوي نو د هغې نه مونږ په دې اوبو کې وینو، لکه را زیاتره زموږ سره سیندخه ده. سیندخه چې کله په دې اوبو کې ور روانه وي د هګۍ نه چې کله دا بچوړی راوځي د هګۍ ته نو لږ ساعت بعد چې دی د هغې یو سري او یو لکۍ په لکۍ باندې چې دی سویمینګ کوي او دی ګرځي. نو دغه ټیډ فول چې دی دغه لکۍ چې دی دا ختمیږي په څه باندې؟ دا په اپوپټوسس باندې ختمیږي. که دا اپوپټوسس باندې نه ختمیږي کېدای شي لکۍ نه چې دی بل شی جوړېدی. بله پکې دا خبره چې ویب فرزن بټوین فینګرز ډساپیر بای اپوپټوسس. په دې ساینسدانانو دا عقیده ده چې کم انسان چې کله پیدا شي نو د هغو د خپو چې کم ګوتې دي د هغې په منځ کې داسې جالي چې هغې ته ویلی کېږي ویب. نو د دې اپوپټوسس پروسس په زیره باندې په دې کې چې کم جالي په خپو په ګوتو کې دننه نو هغه داسې مړه شي نو هغې سره جال ختم شي او زموږ د خپو د ګوتې چې دی نو هغه داسې کولاو پاتې شي. د ساینټسټ دا خبر کوي. بل دا چې د نمبر آف سیلز آر ریلیټیولی کیپټ کانسټنټ، او اپوپټوسس سیل په ذریعه باندې چې کله اپوپټوسس کېږي نو د هغې د وجې نه زموږ سیلونه چې دی د هغې نمبر چې دی کانسټنټ پاتې کېږي. کانسټنټ داسې پاتې کېږي چې اپوپټوسس خو زموږ سره شو چلو سیل چې دی هغه مړ شو، که نایبر سیل چې دی دا نه انګلب کولی نو په هغې کې چې دی بیا ډېر زیاته مسله راتله. مسله به داسې راتله چې دا بدن کې خورېدو او بیا به چې دی نقصان جوړو. نو دا اپوپټوسس دی یو شارټ شانتي ټاپک دی کلاس 9 بایولوژي کې په پیپر کې دا شارټ کوېشن کې راتلی شي. که په دې تاسو پوه شوي نورو سټوډنټانو سره ضرور شیر کړئ چې چاته فایده ورسي، او که نه وي نو چینل ضرور سبسکرایب کړئ. تھینک یو ډېر مننه.